Hello dear sunflowers, hope you are doing well and great and hope you are having a great time. Once again, welcome back to English Academy and welcome to the beginner to class. And today we have the second lesson in beginner to class. So in this lesson I'm going to teach you about declarative sentences, the most common part of sentence. So guys, if you want to learn English with me and if you're new on my YouTube channel, don't forget subscribe to my YouTube channel and press the bell icon to get my all new videos notifications. سلامونه یو ځل بیا درته هرکله یو په هوپ انګلیش اکاډمي کې هیله لرو جوړ د صحت او جامع په مو پرتن اوسیږي ملګرو هیله ده چې د نوي درس لپاره آماده واوسیږئ او په نوي درس کې موږ تاسو لرو declarative sentences چې نن به موږ تاسو د دغه سنټنسیزو په اړه باندې خبرې اترې کوو چې declarative sentences څه ته ویل کېږي موږ تاسو یې څنګه جوړولی سو څنګه یې ویلی سو او څه مطلب لري د دې په هکله باندې موږ تاسو خبرې اترې لرو د beginner to class په دوهم نمبر درس کې نو ملګرو راځئ زموږ سره یو ځای شئ تر څو پورې وکولی شئ په کم وخت کې انګلیسي ژبه تاسو په پوره ښه او منظم شکل سره زده کړئ نو ملګرو که چېرته نوي یاست زموږ پر یوټیوب چینل باندې زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ د بیل ایکن هم در سره کېکاږئ تر څو پورې زموږ له نوي ویډیوګانو څخه خبر شئ راځو موږ تاسو په انګلیسي ژبه کې تعریف وایو د declarative sentence. A declarative sentence is a type of sentence that makes a statement, gives information, or expresses an idea. دا تعریف دی. یو څو ورسره اضافه کوو. It ends with a period, full stop. صحیح دی؟ یعنی ختمیږي په full stop سره په نقطه سره. And is used to declare something clearly and directly. صحیح دی؟ دا تعریف دی په انګلیسي ژبه کې. په پښتو کې موږ تاسو دا رقم تعریفولی شو. declarative sentence یوه داسې جمله ده چې یو خبر معلومات یا مفکوره څرګندوي. صحیح شو؟ یوه داسې جمله ده declarative sentence چې یو خبر معلومات یا یو مفکوره څرګندوي. صحیح شو؟ دا تعریف دی لنډ تعریف. نوټ یې در سره نیسئ هر څه در سره نیسئ یادښت در سره ونیسئ. دا جمله معمولا د یوې نقطې صحیح شو ډاټ سره ختمیږي یا فول سټاپ او هدف یې دا وي چې څه واضح وښیي یا یې بیان کړي. صحیح شو؟ انشاءالله چې سر به مو ورباندې خلاص شوی وي. راځئ موږ تاسو تفصیلي برخې ته ځو. موږ تاسو په دې باندې غږیږو چې declarative sentence څه شی دی. تعریف کې مو څنګه وویلې له هغه تعریف نه هم پېژندلی شو. راځئ لږ غوندې وضاحت ورباندې ورکړو. په انګلیسي ژبه کې جمله یا سنټنس مختلف ډولونه موږ تاسې پکې لرو. صحیح شو؟ لکه declarative, interrogative همداسې imperative. صحیح شو؟ مختلف ډولونه لرو په سنټنسو کې چې موږ تاسو یو پکې declarative sentence لرو. declarative sentence یا جمله. خو نن به موږ تاسو یوازې پر همدې declarative تمرکز وکړو او په همدې باندې به موږ تاسو وغږیږو بیشتره لکه څنګه چې موږ تاسو تعریف یې وویلې. راځو موږ تاسو یو څو جملې د مثال په توګه د بیلګې په توګه موږ تاسو راوړو. The sun rises in the east. I like to drink tea. She is a doctor. دا کومې جملې دي؟ دا declarative sentence دی. په تعریف نه موږ تاسو پېژنو چې یو خبر یا مفکوره یا معلومات موږ تاسو سره څرګندوي. نو دا ټولې جملې خبرې کوي. په دې خاطر موږ تاسو ورته ویلی شو چې دا declarative sentences دي. صحیح شو؟ موږ تاسو راسو د declarative sentence ډولونو ته یا برخو ته یا types ته یا kinds ته موږ تاسو راځو. declarative sentence موږ تاسو په پښتو کې دغه هم ورته ویلی شو خبرې کوونکې جملې. صحیح شو؟ خبرې کوونکې جملې یعنې دا رقم چې موږ تاسو د یو شي معلومات ورکوو یا پر یو شي باندې موږ تاسو خبرې اترې کوو. دې ته په پښتو کې موږ تاسو تقریبا ویلی شو خبرې کوونکې جملې. دا څو ډولونه لري. راځئ په ډولونو باندې موږ تاسو خبرې اترې کوو. declarative sentence دوه اساسي ډولونه لري.
چې اول دی positive declarative sentences. صحیح شو. دا جملې مثبت معلومات ورکوي. د مثال په ډول باندې he is a good student. دا مثبت معلومات دی. په دې کې منفي یا انکارات نشته پکې. په دې خاطر باندې ورته ویل کېږي positive declarative sentences. صحیح شو. They live in Kabul. هغوی په کابل کې ژوند کوي. نو په دې کې نه انکار شته او نه بل څه پکې شته، نه سوال یې پکې شته. دا چې ساده معلومات ورکوي یا مثبت معلومات ورکوي یا په مثبتو شیانو باندې خبرې اترې کوي. صحیح شو. دوهم برخې ته راځو. دوهمه برخه موږ تاسو لرو negative declarative sentence یا sentences. صحیح شو. دا کومې جملې دي؟ دا جملې منفي معلومات ورکوي. مثالونو ته موږ تاسو راځو. he is not a doctor. هغه یو ډاکټر نه دی. دلته منفي شوه خبره. منفي په چی شي باندې سوله؟ په not باندې سوله. صحیح شو. دلته چې کله not پکې راسي او دا جمله په آخر کې یو نقطه ولري، دې جملې ته ویل کېږي interrogative negative declarative sentences. صحیح شو. دا ډول جملو ته. بل مثال وایو I don't like cold weather. زما یخ موسم نه خوښیږي. نو دلته دا don't یا not چې پکې راغلی دی دلته انکاریه خبره ده. په دغه خاطر باندې negative declarative sentence ورته ویل کېږي. دا دوه برخې شولې. نو که جملې یا جملاتو معلومات درکول یا موږ تاسو ته راکوي، که مثبت وي یا منفي موږ ورته declarative یا خبرې کوونکې جملې ویلی شو. declarative sentence ورته ویلی شو. صحیح شو. چې موږ تاسو معلومات راکړي، که هغه منفي وي که مثبت، د دواړو برخو ته ویل کېږي declarative sentences. خپله declarative بیا په دوه برخو تقسیمیږي چې یو منفي دی یو مثبت. دوه ډوله معلومات موږ تاسو ته راکوي. صحیح شو. نو اوس به موږ تاسو راسو د declarative sentence یا سنټنسیزو فارمولې ته به موږ تاسو راشو. صحیح شو. یا موږ تاسو په پښتو کې ورته ویلی شو جوړښتونو ته یا جوړښت ته به راشو چې څنګه موږ تاسو declarative یا خبرې کوونکې جمله موږ تاسو جوړولی شو. فارموله دا دی چې subject plus verb plus object. ډېره اسانه خبره ده. فاعل، فعل او مفعول. صحیح شو. زه پر تخته خط لیکم. زه فاعل یم. ورسره verb هم شته چې writing دی. ورسره تخته هم شته چې object دی یا مفعول دی. یعنی دریشن پکې باید وي، حتما وي. صحیح شو. نو په دې خاطر باندې دې ته ویل کېږي declarative sentences. دا شوله فارموله. یو مثال یې زه په انګلیسي کې درته وایم. Ali eats an apple. Ali eats an apple. دلته ګوره Ali subject شو، eats verb دی، فعل دی، کار دی. صحیح شو. Ali چیش خوري؟ مڼه خوري. دا مڼه چیش سوله؟ دلته object شوه. هر هغه شی چې په هغه باندې کار وشي یا د کار لاندې وي یا کار په هغه باندې اجرات شي، هغه ته مفعول ویل کېږي. صحیح شو. او هغه څوک چې کار کوي هغه ته فاعل ویل کېږي او خپله کار ته یا هغه کړنه چې کېږي هغه ته فعل ویل کېږي. اسانه خبره ده. صحیح دی. منفي declarative جملې کې موږ تاسو د not یا do not یا does not یا did not په دې سره موږ تاسو جوړو. صحیح شو. د مثال په ډول باندې موږ تاسو راځو negative sentences ته. Ali does not eat apples. Ali does not eat apples. Ali مڼې نه خوري. صحیح شو. She is not tired. هغه نجلۍ ستړې نه ده، خسته نه ده. صحیح شو. نو په دې کې not راغللو او په هغه پورتني کې not نه و. دې ته ویل کېږي منفي، هغه ته ویل کېږي مثبت. صحیح شو. او یو څه غواړم چې درته یادونه وکړم. declarative
جملې د خبرو اساس دی. صحیح دی؟ یعنې هره ورځ چې خبرې کوئ اکثریت یې ډیکلریټیو وي، ډیکلریټیو سنټنسز وي. د لیکلو، لوستلو او فهم لپاره ډېرې مهمې او ضروري ګڼل کېږي. او بل یادونه چې موږ تاسو کولی شو که ډیکلریټیو جملې درک کړئ، یعنې زده یې کړئ، وکولی شئ چې ورباندې پوه شئ، نو د انګلیسي ژبې 50% برخه تاسو کولی شئ چې ووایاست چې زموږ زده ده. حال دا چې تاسو په ډیکلریټیو سنټنسزو باندې مکمل ډول باندې پوه شئ. تاسو د دې ادعا کولی شئ چې په 50% په انګلیسي باندې پوهېږم. صحیح شو؟ نو دا و د نن ورځې درس یو ځل بیا په لنډه طریقه درته ښیم، زده یې کړئ. ممکن نه ورباندې پوه شوي ځکه چې وضاحتي ډول باندې ما تاسو ته تشریحات درکړل. په لنډه ډول به داسې درته ووایم چې ډیکلریټیو سنټنسز هغه جملې دي چې معلومات راکوي موږ تاسو ته، دا یا مثبت وي که منفي. چې معلومات موږ تاسو ته راکوي دې ته ویل کېږي ډیکلریټیو سنټنس. او جوړښت یا فارموله څنګه دی؟ سبجیکټ موږ تاسو لرو پلس ورسره ورب لرو پلس آبجکټ. سبجیکټ فاعل دی، ورب فعل دی، آبجکټ مفعول دی. صحیح شو؟ او بیا راځو موږ تاسو بل څه وایو پکې چې هغه دا دی چې دغه جملې د خبرو اترو مهمه برخه ده. صحیح شو؟ ډیکلریټیو سنټنس چې موږ تاسو منفي او مثبت معلومات راکوي، دا یوه ډېره مهمه برخه ده د خبرو اترو. یو بله مشوره زه تاسو در کومه که چیرې هره ورځ لږ تر لږه 5 ډیکلریټیو جملې ولیکئ او له ځان سره یې تمرین کړئ، له ملګرو سره یې تمرین کړئ، نو تاسو به ډېره انګلیسي زده کړئ. او په اخر کې به دومره درته وایم چې که له دې ویډیو څخه مو خوند واخیستلو نو حتما لایک ورکړئ تر څو پرې موږ سپورټ شو. البته ستاسو لایک کومه ګټه موږ ته نه رسوي، یوازې دا زموږ ویډیو مخته ځي، نورو کسانو پورې رسیږي. او که پر چینل باندې نوي یاستئ زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او د خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ. تر راتلونکو ویډیوګانو مو پر سپیڅلي رب سپارم. ښه وخت ښې شېبې. الله محافظ او ناصر شه.